الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تر حمد صلاة و سلام وروسته د اسلام د معاصر تاریخ صلاح الدین ایوبی د توري او قلم میړه د قدس د آزادی سردار د صلیب او د صهیونیزم او د عربي ایجنټانو د سترګو خار د قدس د آزادی سپا سالار یحیی سنوار رحمت الله علیه د آخرت په سفر لاړ او په شهادت ورسید. په ډېرې خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د بیت المقدس د آزادي سپا سالار یحیی سنوار رحمت الله علیه په شهادت ورسول شو. انا لله و انا الیه راجعون. د اسلام د لارې هغه ننګیالی بچی چې په ټوله اسلامي نړۍ کې با ایمانه، با شعوره، با فکره ولسونه په فراق خفا او له سترګو اوښکې ساتي او په ټوله اروپا، امریکا او د دې